د کابل هوایي ډګر په اړه تازه او مهم خبر. څنګه خلک کولی شي له دغه هوایي ډګر څخه سفر وکړي؟ کومو هیوادونو ته تللی شي؟ امنیت یې څنګه دی؟ دا او ټول نورې خبرې په همدې ویډیو کې وګورئ. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وايي قطر، ترکیه او د افغانستان سرپرست حکومت د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت اړوند ځینو مسایلو باندې موافقې ته رسیدلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جنوري 28مه په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت او فعالیت په اړه د قطر، ترکیه او د افغانستان د سرپرست حکومت استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه تېره ورځ په دوحې کې پای ته ورسېده. په اعلامیې کې ویل شوي دي چې په دغه درې اړخیزه غونډه کې د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت او فعالیت په برخه کې پر څو کلیدي موضوعاتو باندې موافقه وشوه. په یاد اعلامیې کې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې په کومو برخو کې موافقه شوې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې یاده ناسته د تیرو خبرو په دوام ترسره شوې ده. قطر ویلي دي چې د دغه خبرو وروستۍ ناسته به راتلونکې اونۍ ترسره شي. تر دې مخکې د قطر او ترکیې ګډ پلاوی د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت او فعالیت په اړه د طالبانو حکومت له استازو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی و. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت تر دا مهاله په قطر کې د تیرې ورځې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د مدیریت او فعالیت په اړه د قطر او ترکیې له تخنیکي ټیمونو سره خبرې پیل شوې دي. په دې هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ترڅنګ د هرات، مزار شریف، کندهار او د خوست هوایي ډګرونه هم شامل دي. ترکیه حتی د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو د مخه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مدیریت او د امنیت د تامین لپاره تیاری ښودلی و. د اګست د 15مې وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو لخوا د زرګونو افغانانو د ایستلو پر مهال دغه هوایي ډګر ته ډیر زیان رسیدلی دی او د رادار سیستم یې خراب شوی دی. پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته د ترکیې او قطر تخنیکي ټیمونو د کابل د هوایي ډګر په بیرته پرانیستلو او پروازونو ته په تیارولو کې همکاري کړې وه. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو د سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل تر اخره وګورئ او د کابل هوایي ډګر د بیرته فعالېدو په اړه مو هم خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان. ښه وخت.